بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو محمد شاهد خان ستاسو درانه خواږه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو کتونکو زمونږ د مردان غږ پروګرام کې همیشه مونږ کوشش کوو چې په دې پروګرام کې مونږ د مردان ستونزو حوالې سره خبرې وکړو، شخصیات راوبلو او د شخصیات سره خبرې اترې وکړو. مقصد د پروګرام دا دی چې کوم زمونږ را روان زلمی پل دی چې هغې ته زیات نه زیات معلومات ورسو. دغه نه مونږ سرکاري چوکو کې ناست کسان کله کله رابلو، کله د هغې نه پوښتنې کوو، کله نه کله داسې شخصیات رابلو چې په ژوند کې په یو خاص شعبه کې د هغې مهارت وي، تجربه وي. تقریبا د 2-3 کال نه مونږ بلا سرکاري افسرانو سره دغه زمونږ چې کوم دی نو مردان غږ پروګرام وکړو. د هغې نه بعد بیا شخصیاتو سره چې هغې کې تاجران دي، هغې کې چې کوم دی نو مونږ استادانو سره، وکیلانو سره، صحافیانو سره، ګڼ شمېر غرض د هرې طبقې د خلکو سره مونږ پروګرامات وکړو. زمونږ د مردان غږ پروګرام په سایټ باندې بعضې وخت کې داسې سوالات، داسې کوېسچن راله چې هغه کوېسچن برای راست تعلق چې کوم و هغه د اسلامي سوالاتو او د هغې جوابات چې کوم دی نو یو داسې شخصیت نه پکار و چې هغه لکه مطلب دا چې مفتي صاحب وي او هغه په دغه سوالاتو باندې پوره عبور لري. دغه سوالات چې کله مونږ راغونډ کړو نو ظاهره د هغې دپاره چې بیا که مونږ د شخصیت تلاش شروع کړو نو مونږ ته په تغبیه کې چې کوم دی نو مفتي ابراهیم محمدي صاحب داسې یو شخصیت ښکاره شو چې هغې همیشه درس ورکوي او همیشه چې کوم دی نو په ریډیو باندې دغسې قسمه سوالات د هغې نه لایو خلک پوښتنه کوي او دوی د هغې جوابات ورکوي. نو دا یو داسې شخصیت و چې مونږ هغې ته سوال وکړو چې رجي کو که مونږ مردان غږ پروګرام کې تاسو مونږ ته هم لږه موقع راکوئ او زمونږ دغه پوښتنې چې کوم زمونږ په سایټ باندې راغلي دي او خلک چې کوم دی د هغې باره کې پوښتنه کوي، جواب غوښتل غواړي، نو خدای دې ورسره ښه وکړي. مفتي صاحب مونږ ته ټایم راکړو او دغه سوالات چې کوم دي نو ستاسو په مخ کې مونږ د هغې مخې ته راوړو، د هغې نه مونږ دغه سوالات پوښتو او بیا د هغې متعلق چې مفتي صاحب اسلام کې څه دي هغه ستاسو مخ کې چې کوم دی نو هغې بیان کړي. مفتي صاحب ټول نه لومړی خو السلام علیکم جی، په خیر راغلی درته مردان غږ پروګرام کې وایم. وعلیکم السلام ورحمت الله. شکریه ستاسو د ټولو ملګرو، ستاسو د ټیم والله رب العالمین دې ستاسې د هلې ځلې دا کوششونه د دې قوم د بیدارۍ ذریعه وګرځوي او د خپل دین د اقامت او د خدمت ذریعه د الله تعالی وګرځوي. صحیح ده. مفتي صاحب اول خو راته دا ووایي صحت ټیک دی، روژې لکه د رمضان تاسو خو دغه کې ډېر زیات ستړي کوئ او لکه د عامو ورځو په نسبت دغه کې ستاسو زیات تر خدمات زیات وي. د رمضان میاشت هسې عموما د مسلمانانو دپاره ډېره د خیر میاشت ده جی او د صحت میاشت ده، بل دا دی چې د عبادت میاشت ده. نو ظاهره خبره ده د نورو میاشتو په نسبت مسلمان د دې میاشتې په تېرېدو باندې ډېر زیات خفه جی وي. بل په هېڅ پسې نه خفه، خو په هغې چې کوم دیني مصروفیات دي، خصوصا زمونږ خو د نیکۍ او سیزنې او الله پاک دی قبول کی درس قرآن پکې، نو دا یو بهترین اکټیویټي د ټول کال زمونږه. نو خفګان پسې ډېر زیات او د صحت په لحاظ سره د هر څه په لحاظ سره ډېره بهترینه میاشت او مسلمان له په دې پسې خفګان په کار هم دی. او د نبي صلی الله علیه وسلم د صحابو عادت دا و چې کله به د رمضان میاشت تېره شوه نو د 6 میاشتو پورې به هغې دا دعاګانې کولې چې الله زمونږ د رمضان د میاشتې عبادت قبول کا، او د هغې نه پس بیا دا دعا وه چې اللهم بلغنا رمضان، الله مونږ ته د بل رمضان د میاشتې د عبادت توفیق راکړه. الله دې قبول و منظور کړي مسلمانانو چې څومره عبادات هم کړي او دا میاشتې الله مونږ باندې بار بار په دې ژوند کې راولي. صحیح ده. دا راته مفتي صاحب چې زمونږ لومړی پوښتنه به تاسو نه دا ولرم چې سوال راغلی دی چې یاره لکه زیات تر لاؤډ سپیکر استعمالیږي او بیا زمونږ لکه د لاؤډ سپیکر متعلق دا هم دی چې دا د شور یو ډېره غټه ذریعه ګرځېدلې ده، کوم چې بې ځای استعمال دی، کوم چې په ځای دی خو په ځای دی. نو چې ظاهره ده چې کوم لکه بازارونو کې سبزي هم پې خرڅېږي او ډېر شور شغرب دی. دغه کې که مونږ ګورو نو بیا حکومت په دې مجبوره شوی دی چې هغې لاؤډ سپیکر ایکټ راوړی دی او هغه ایکټ کې چې کوم دی نو لاؤډ سپیکر په اوچت اواز باندې بالکل پابندي هم لګېدلې ده. خو که مونږ وګورو نو زیات تر لکه خاص کر په رمضان کې مونږ وکتل ډېر زیات استعمال کېږي او زمونږ ډېر ښه لکه مطلب مذهبي شخصیات د دې طرف ته پاملرنه نه لري. نو تاسو څه وایئ چې جی دې متعلق به څه کېږي؟ اسلام کې د هر څه لپاره خپل آداب دي، طریقې دي. اوس دا موبایل یو نوی څیز دی او د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه و، خو چونکې اوس یو ضرورت دی او د موبایل نه بغیر ژوند نه تېرېږي، نو د موبایل د استعمال لپاره علماو آداب لیکلي دي، په دې مستقل کتابونه علماو لیکلي د موبایل د استعمال آداب. خو چونکې زموږ کمزورۍ ډېرې زیاتې دي د هغه آدابو خیال نه ساتلی کېږي. لکه علی سبیل مثال زه به ووایم دلته یو ډېر لوی عالم دی په دې پاکستان کې
خی هغه لیکلی دي وایي یو ځل زه د بهر په سفر باندې تللی وم او چې کله رالم نو عجیبه خبره دا وه چې زه ډېر زیات ستړی وم او د شپې 2 بجې وې. خی ویل بار په دې موبایل باندې کال راته ما به مصروفه کوو بیا به کال راغی. ویل ما اخر دې زړه کې وي چې کېدای شي ډېر شدید ضرورت وي. نو چې ما کله کال ریسیو کړو نو ویل ما ته یو ملګری وویل هغه ما ته وویل چېرې چې ټلیفون مې دې دپاره وکړو چې یو هفته مخکې ستاسو د یو وراره واده شوی ما چې د هغه مبارکي وله ورکړم. خی نو زه ډېر زیات خفه هم شوم چې زموږ د خلک د دې ادب نه ولې نه خبر. بالکل جی. یعنې په کار دا ده چې انسان وخت وګوري چې دا د مونځ وخت دی دا د خوب وخت دی. په قرآن کې الله د ژوند د تېرولو آداب موږ ته ښودلي دي. د نبي صلی الله علیه وسلم احادیث چې بنده وګوري نو د ژوند د تېرولو خپل آداب دي. دې آدابو مطابق چې ژوند تېرېږي دا ډېر ریلیکس او ډېر اسان ژوند وي. صحیح دی. خو موږ دا دی چې د آدابو خیال نه ساتو ژوند ګران شوی دی. لوډ سپیکر هم دا چونکې یو نوې آله ده. خی مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله یو کتاب لیکلی دی او هغې هم په دې نو آلاتو باندې لیکلی دی آلات جدیده کې شرعي احکام. خی نو هغه کې د لوډ سپیکر په باره کې هغه لیکلي دي چې د لوډ سپیکر بېجا استعمال نه دی پکار. خصوصا علما اهل علم کوم چې دینی طبقه ځان ته وایي او د علم سره وابستګي ده او خلکو ته د الله دین ښیي نو دوی له خو په کار دی چې دې آداب ډېر خیال وساتي په نسبت د عامو خلکو. اگر چې د لوډ سپیکر چې کوم ایکټ دی نو د دې یوازې علما نه بلکې عام خلک هم خیال نه ساتي. څنګه چې تاسو اشاره وکړه که نه چې بازار کې به دې باندې سبزیانې خرڅېږي او شور جوړي په بازار کې. بالکل. د دې نه علاوه د دې ودونو کې په دې خادو کې دا غټ غټ لوډونه راوړي او ټوله محله په سر باندې راغستي. څوک چې خوب نشي کولی په دې محلو کې بلډ پریشر بیماران او په دې کې داسې خلک دي چې غریبانان آرام یې نه پوره کېږي چېرته یو څه کې مصروف بل څه کې د خوب ټیم د خلکو خوب پرې ډسټرب کېږي. او حدیث کې راغلی د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایذاء المسلم حرام. مسلمان ته ایذا تکلیف رسول الله حرام کار دی. صحیح ده. او حدیث کې دا دی چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان اصل کې هغه دی او صحیح مسلمان هغه دی چې د جبې او د لاس د ضرر نه بل مسلمان محفوظ پاتې شي. اصل خبره دا ده. صحیح. علماء له خو دې خیال ډېر زیات ساتل پکار دي. بیا لکه اذان کېږي هغه ورځ مې یو دغه کته هغه وایي چې یاره په دنیا کې کم داسې اواز دی چې هغه 24 غنټې په دنیا کې چلي. نو جواب کې دا ورته میلاو شو چې دا اذان دی. نو چې یو ځای کې اذان ختم شي نو په بل علاقه کې ټایم داخل شوي هلته شروع شي بل ځای کې چې ټایم ختم شي بل ځای کې ټایم داخل شوي هلته اذان شروع شي نو دا 24 غنټې په دنیا کې تاویږي. صحیح. نو اذان خو خیر څه مسله نه ده. خو اوس عام طور د قرآن درسونه په دې باندې کېږي د احادیثو درسونه پې کېږي د جمعې تقریرونه پې کېږي. د جمعې تقریر خو داسې دا په هفته کې یو ځلې زه یو خبره ده که نه که درس قرآن دی د هغې دپاره داسې یو ټایم خاص کول پکار دي چې هر ټیم نه وي. لکه اوس مثلا 3 غنټې او 4 غنټې مسلسل ته د قرآن درس کوې نو دا نه چې ګنې دا به ناروا وي. خو په دې کې یو غټه مسله دا ده چې قرآن دا وایي چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. کله چې قرآن لوستلی کېږي تاسو ورته غوږ کېږدئ او چپ شئ د دې لپاره چې الله د باندې رحم وکړي. صحیح ده. بازار کې خلک ګرځي نو که اوس ته لوډ سپیکر باندې لګیا نو 4 غنټې څوک فارغ دي چې چا د قرآن سره مینه ده د الله د کلام سره مینه ده خبر هغه تا ته به ناست دي. یا اکثر خلک دا بهانه کوي چې زنانې په کورونو کې اوري او د هغې ګوره ښه طریقه دا ده چې په دې کلي کې په کورونو کې یو کور د هغې دپاره منتخب شي او هغې ته لوډ سپیکر ولګولی شي تار په ذریعه باندې. یا نو هلته که زنانه راټولېږي او د قرآن درس اوري نو لږ په یکسویي سره به اوري زده کړه به کوي. او چې داسې لوډ سپیکر باندې 15 غنټې او 6 غنټې درسونه کېږي نو مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله هم لیکلي دي چې په هغه ځای کې قرآن بیانول نه دي پکار د قرآن تلاوت نه دی پکار چې خلک د دنیا په کار روزګار کې مشغوله دي په کاروبار کې مشغوله دي یا خلک غافل دي غوږ ورته نه دي. نو په هغه ځای کې د الله کلام بیانول دا د ثواب په ځای باندې هغه وایي ګناه ده. ثواب په ځای باندې ګناه کېږي. صحیح ده. نو زما خو خیال دا دی چې د دې ایکټ خیال اول علماو له د دې خیال ساتل پکار دي. او زه خپله ذاتي خبره به ته وکړم ما په لوډ سپیکر باندې درس کوم دا بره چې یو خو د جومات کې دننه چې کوم ساونډ لګېدلی نو هغه خو څه مسله نشته. صحیح دی. هغې باندې خو پکار دی خو چې دا بهر کوم غټې لوډ سپیکر لګېدلي نو په هغې به ما درس کوم. او زما درس په تقریبا 20 یا 25 منټ لږ و. یو ځل زمونږ یو ملګری ډاکټر دی اوس وفات شوی الله دې وبخي هغه ماته وویل چې مفتي صاحب تا ته یو خبره کوم قارېږي خو نه مال نه قارېږم. ویل ستا په دې ګاونډ کې د بلډ پریشر یو بیمار دی او ستا سره ډېره زیاته مینه ده. خو ویل زه کله ورشم ویل ما ته محسوسېږي چې هغه ته د لوډ سپیکر نه څومره تکلیف دی. خو هغه د ډېرې مین نه تا ته هم نشي ویلی او ما ته هم د ډېرې نه وي هسې نه چې دی ورته ووایي مفتي صاحب خفه شي. ما چې هغه دغه خبره واورېده نو په هغه ورځ مې ملګرو ته ما لوډ سپیکر بند کړی بس چې د چا د قرآن سره مینه ده
هغه به راځي او دننه به کینی او درس به اوري. خو بهر ګوره دا مسله ده چې قرآن که په مانځه کې دی که د جمعې خطبه ده یا لکه مثلا قرآن ته بهر د مانځه نه بهر تلاوت کې همدې ته غوږې ښودل واجب دي. بعضې علماو په دې باندې ته غوږې ښودل واجب دي. یعنې مونږ خو دومره زمونږ د علماو خو دومره خیال ساتي چې په امام پسې په مانځه کې مونږ سورة الفاتحه د دې وجې نه پرېښوده چې دا آیت په دلیل کې پیش کوو چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کله چې قرآن لوستل کېږي نو غوږ ورته کېږدئ او چپ شئ دې لپاره چې الله په تاسې رحم وکړي. نو مونږ د آیت تقاضا دا ده چې امام پسې به شاته سورة الفاتحه نه وي، امام ته به غوږ دی. نو چې یو طرف ته زمونږ دا حال دی او بل طرف ته بیا 4 غنټې 5 غنټې مسلسل لګي او په لوډ سپیکر باندې درس کوو، څوک ته بار غوږ نه ږدي. نو کو بار اورېدل هم واجب وي نو بیا خو بس ټول خلک لاړ، ټول خلک ګناهګار شو که نه. نو خیال ساتل پکار دي او بلکې یوازې علما ورنه بلکې عام خلکو هم دې خیال ساتل پکار دي، خصوصا هغه مسلمانان چې د هغوی په کور کې چېرته خادي او هغه غټې غټې پیټۍ راوړي او ټوله محلې په سر باندې راغستي یوې هفتې پورې په کور کې څوک خوب نشي کولی، څوک په ارام باندې نشي کېناستی، څوک مطالعه نشي کولی، څوک ذکر نشي کولی، تلاوت نشي کولی. بلکې حکومت له پکار دی چې د دې دا ټول خلک پابند کړي په شمول د علماو په شمول د عامو خلکو. نو په دې معاشره کې به لږ سکون راشي، دا چغې چغارې وبندې شي. صحیح ده. ډېره زیاته مننه مفتي صاحب، ډېر په تفصیل سره جواب ورکړو. دغه رنګ مفتي صاحب یو بل سوال په دې سوشل میډیا هم ستاسو مخې ته تېر شوی، موږ ته هم خلکو رالېږلی دی. هغه دا دی چې وایي دلته نه هر کال خلک حج عمرې له خامخا ځي او داسې کسان شته دی چې هغه په خپله خوله وایي چې لکه زما دا 23 پیره شوه، دا مې 24 پیره شوه چې زه عمرې له ځمه یا زه د مطلب حج له ځمه. دونه اوس خو پیسه پابندي بیا هم لږه ډېره کېښوده چې یو څو کاله به بیا حج له نه ځي. خو داسې کسان شته چې هغه مسلسل روان دي. نو د دې په وجه باندې بعضې وخت کې دا سوال راوچتېږي مفتي صاحب چې دغه پیسو باندې کو چېرې دی د خیر ښېګړې چا سره ګاونډي سره مالکې یتیمانانو سره یا نور داسې ضرورتمندو سره ښېګړه وکړي نو آیا د دغې عمل او د دې عمل ترمنځ نه یا هغه عمل ډېر قیمتي دی او یا دا په دې باندې اسلام څه وایي؟ اصل کې خبره دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم خو د عمرو ترغیب هم ورکړی دی، د حج هم ورکړی دی او بلکې چې په چا باندې حج فرض دی او دی حج له نه ځي. صحیح دی. نو د الله پیغمبر وایي که دی مړ شو نو که د خو ښه ده که یهودي مري او که عیسایي مري، چې چاله الله د حج وس ورکړی او د حج پاتې دی. نو چې حج فرض وي او خو ظاهره خبره ده هغې ته خو یو عمل هم نه رسېږي. یو طرف ته یو سړي باندې حج فرض دی او دی حج له نه ځي او د 100 حجونو چې څومره خرچه د هغې راواغېسته په غریبانانو تقسیم کړه خو د غاړه ذمې نه فارغېږي. نو فرضي حج ته خو یو عمل هم نه رسېږي. خو اوس یو کس دی هغه 2م حج کوي، 3م حج کوي، 4م حج کوي یا لکه عمره ده. نبی علیه السلام به صحابو ته د عمرو ترغیب هم ورکوو او دا به فرمایل چې تاسو عمرې ډېرې ډېرې کوئ. ولې؟ د هغې وجه دا ده چې د عمرې په وجه باندې الله انسان له 2 انعامات ورکوي. یو دا دی چې ګناهونه معاف کوي، دویم دا دی چې مالي فراخي په الله راولي، مال پې سیوا کوي الله تعالی، مالدارېږي بنده. نو په دې وجه عمرې ډېرې پکار دي. خو کله کله داسې وشي چې یو انسان داسې دی چې هغه عمرې له ځي او کال په کال عمرې یو خو دې کې دا خبره مې یاد ساتل پکار دی چې خلوص نیت پکار دی. ګورئ اوس انسان حج له ځي او د الله رضا مقصد نه دی نو هسې به لاړ شي، پیسې به ولګوي او را به شي او خلک به تاجي صاحب هم وایي خدای دې ثواب به ته نه میلاویږي. او عمرې له ځي خو هسې د نمود دپاره او د ځان د ښودنې او د نمایش دپاره چې ما ته خلک حاجي صاحب ووایي نو که دې ډېرې پیسې هم ولګوي خو هېڅ به ورته پرې نه میلاویږي. ځکه انما الاعمال بالنیات. نبی علیه السلام وایي د عمل د ثواب د جزا او د سزا دارومدار د په نیت باندې ده. که نیت سم الله به اجر درکوي، که نیت خراب و هېڅ اجر پرې نه میلاویږي. نو یو خو نیت خالص کول پکار دي. زموږ لکه عام طور اوس داسې دا صورتحال جوړ دی چې خلک د نوم ناموس دپاره دي چې ما ته خلک حاجي صاحب ووایي او خلک وایي چې پلاني 10 عمرې کړي او پلاني 20 عمرې کړي او پلاني 10 حجونه کړي د دې نوم دپاره. نو که دې نوم دپاره څوک هم ځي که هر څوک دی نو بس د دې ثواب نه کېږي. بیا یعنې خلوص د الله رضا پکار ده. بیا کله کله داسې وشي چې ستا په ګاونډ کې به یو غریب وي، لکه اوس مثلا په دې باران کې د چا کور را پرېوتی دی او هغه ستا ګاونډین دی او ستا رشته دار هم دی او تا ته پته ده چې د هېڅ انکم نشته، هېڅ ذریعه نشته دی چې دا خپل کور په دې باندې جوړ کړي. نو علماو لیکلي دي چې که داسې صورتحال راغی چې یو طرف ته عمره ده او بل طرف ته داسې ضرورتمند دی ستا په ګاونډ کې نو په دې کې چې کم ته ډېر ضرورت دی بس عقل ترجیح ورکول پکار دي. لکه ظاهره خبره ده په دې صورت کې دلته ضرورت ډېر دی، ستا د ګاونډ حق یې دی د باندې، مثلا د رشتې حق یې دی د باندې، د مسلمانۍ حق یې دی د باندې او تا ته پته ده چې د بل هېڅ ذریعه نشته دی
نو که زه ول ورکم نو ظاهر خبر ده که دی مسلمان دا کور دی پټ کو او ساده ول په سوري کو نو په دې کې د زر عمرونو ډیر ثواب دی واجب دی یا لکه ته پته ده چې مسلمان دی دغه په کور کې د بچو جامې نشته دی یا مثلا هغه داسې مرض کې مبتلا دی چې دغه غریب د علاج وس نه کیږي او ته نفلي عمره کې کنه نو که دغه نفلي عمرې په ځای باندې ته د علاج وکړي نو طالب الله د سلو زرو عمرونو ډیر اجر او ثواب درکوي نو علماء لیکلي چې داسې ټکراو راشي نو په هغه ځای کې زیات ضرورت ته کتل پکار دي اوس په کلي کې مثلا جومات جوړیږي او جومات داسې دی چې لکه داغه کته ولا پیسې ورکې نو ستا په دې کار کېږي او کو خلک په خپله منډه تړله باندې جومات جوړوي ډېر به خلک کړېږي که ته نفلي عمره کوې د هغې نه ښه دا ده چې جومات کې خپلې پیسې ولګوې دا ډېره زیاته بهتره ده خو که داسې چې ستا په ګاونډ کې یو غریب دی د هغه کور را پرېوتی دی خو د هغه د بل ځای نه ته بندوبست کولی شي دغه جومات دی که مسلمانان خپلې لږې لږې راټولې کړي دغه جومات کار پرې کېږي او په دې صورت کې ته عمرې له ځې یا د ځان دپاره عمره کې یا د مور او پلار دپاره کې نو په دې کې شرعاً بیا څه بدي نشته دی شرعاً دا کار جایز دی خو شرط دا دی چې نیت پکې خالص صحیح دی ډېره مننه مفتي صاحب د دې نه علاوه یو بل پوښتنه دا راغلی د مخې ته چې یاره لکه خلک وظیفې کوي که نه چې لکه زه دا آیات او یا دا مطلب دی چې ډېرې پیرې به ووایم یا زیات تر لکه مطلب خلک وایي چې دا صورت په زه ډېرې پیرې ووایم یا دا کلمه به ډېرې پیرې ووایم نو بعضې وخت کې داسې وشي چې په زرګونو تعداد ورته څوک یاد کړي چې ته څوک ورته ووایي دا 40,000 پیرې ووایه نو په هغې کې داسې شوي دي چې هغه ډېر اوږد ناسته یا دغه سره خاص کر په زنانو کې بیا را پرېوتي دي بیا بلډ پرېشر لو شوی دی یا هغه تعداد پوره کول خو ډېر اوږد عمل دی نو آیا اسلام کې دونه اوږده وظیفې نیول او یا دا دې باره کې څه وایي اسلام ګوره وظیفې خو که داسې د وظیفو خبره وشي نو د نبي صلی الله علیه وسلم نه ډېرې وظیفې ثابت دي لکه حدیث کې دا راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک فرض منځ وکړي او من سبح الله 33 چا چې د فرض من نه پس 33 پیرې سبحان الله ووي صحیح دی وکبر الله 33 وحمد الله 33 33 پیرې الحمدلله ووي او وکبر الله 33 او 33 پیرې الله اکبر ووي دا ټوټل چې راټول کړي نو د دې نه 99 تسبیحات جوړیږي او ثم قال تمام المئة بی په سلم ځل پسې دا کلمات ووایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر د الله پیغمبر وایي د دې وظیفې دومره اجر او ثواب دی که نه چې غفرت خطایاه وان كانت مثل زبد البحر که دریاب د زګونو مر ګناهونه هم کړي الله به ورته معاف کړي نو داسې وظیفې خو په حدیثو کې شته دی لکه بالکل د وظیفو نه انکار کول دا ټیک خبره نه ده وظیفې شته خو په دې وظیفو کې 2 قسمه وظیفې دي یو هغه وظیفې دي کومې چې د نبي صلی الله علیه وسلم نه په صحیح حدیثو کې ثابت دي نو په هغې کې خو څه شک نشته دی خو کول پکار دی او ثواب هم دی پکې دویم هغه وظیفې دي چې هغې ته مجربات وایي د علماو یعنی په حدیثو کې ثابت نه دي خو علماو د قرآن په یو آیت باندې تجربه کړې ده د یو بیمارۍ دپاره صحیح ده چېرې په دې آیت باندې ما تجربه وکړه او په دې کې د پلاني مرض شفا ده ځکه قرآن کې خو شفا الله اچولی ده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين نو الله په قرآن کې شفا اچولی ده په قرآن دم هم کولی شي عالم په یو آیت باندې تجربه کړې ده چې دا آیت څوک 100 پیرې ووایي او په دې باندې مریض دم کړي د پلاني مرض پې ټیک کېږي یا مثلا د الله نومونه دي نو حدیث کې قرآن هم دا وایي چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها د الله ښایسته ښایسته نومونه دي نو چې الله ته آواز کوئ د الله په نومونو الله ته آواز کوئ نو اوس مثلا د الله یو نوم دی یا خالقو نو خالق د الله په صفتونو کې دی او یو کس په یا خالقو باندې تجربه کړې ده چې دا څوک مثلا 100 پیرې ووایي او د اولاد نه نو الله ول اولاد ورکوي علی سبیل المثال نو دې ته مجربات د علماء ویل کېږي صحیح او دا مجربات چې دي نو په دې کې علماء یو خاص تعداد مقرر کړی چې دومره ویل پکار دي نو که دې نه کم شي یا سیوا شي نو په دې کې شرعاً څه بدي نشته خو په دې مجرباتو کې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې هغه وظیفه به جایز وي د کومې چې د شریعت سره ټکراو تصادم نه وي صحیح ده مطلب دا دی چې د غیر الله نه پکې مدد نه غوښتلی شوی د الله نه ما سوا د بل چا نه پکې مدد غوښتلی شوی لکه د جناتو نه یا د ملایکو نه یا د انبیاو نه یا د اولیاو نه یا پکې مطلب د شیطان نه که نه نو دا قسمه وظایف چې د شرکي دي نه بیا ځان ساتل پکار دي چې کوم دي شریعت سره ټکراو او تصادم نشته نو په هغې کې بیا خبریات ساتل پکار دي زموږ د عام خلکو دا یو کنسپټ جوړ دی چې بس ټول عمر یې ته وظیفو له ورکړی صحیح ما ته یوې ابۍ ټلیفون وکړو مشره ښځه وه ما ته ویل چې بچي ټوله ورځ وظیفې کوم نو ما ورته ویل ماله ابۍ څه وظیفې کوې ویل سهار مونځ چې وکړم نو کښېنم
ویل یو زوی مې د هغه بېروزګاره دی نو د اشراقه پورې د هغه دپاره وظیفه وکړم او ویل بیا چې د اشراق لمونځ وکړم نو چای مې وڅښم ویل بیا لږه وګرځم را وګرځم نو ویل بیا د ساخت ټیم وي ویل د ساخت لمونځ چې وکړم نو ویل بیا کښېنم وظیفې ته نو مال دا د څه دپاره کې ویل دا مې یو زوی دی معذوره دی ویل د هغه دپاره یې کوم ویل د غرمې پورې د هغه دپاره لږ وظیفه کوم نو داسې کله به انګور یادول او کله به لور یادول او کله به ځان یادو ټوله ورځ نو ما ورته ویل چې ابۍ مال دا خو چې ته څه وظیفې کوې دا ټول ته د دنیا دپاره کې چاله نوکري غواړې او چاله صحت غواړې او چاله مال آخرت دپاره هم پکې څه کوې او که نه کوې نو که زمونږ د عامو خلکو بیخي په دې وظیفو باندې داسې دغه جوړ شوی دی چې نفلي عبادت ورته نور پرېږدي مطلب نفل مونځ باندې به ونه ویني په تلاوت باندې به ونه ویني په نور ذکر باندې به ونه ویني خو بس دغه وظیفو ته ایسته کار ویلی او دنیا به د الله نه غواړو نو دا خو الله وایي چې من کان یرید الدنیا نؤته منها څوک دنیا غواړي الله وایي زه ورله ورکوم خو د الله نه دنیا او آخرت دواړه غوښتل پکار دي دویمه خبره دا ده چې زه وایم چې د قرآن د تلاوت نه د قرآن د زده کولو نه او د قرآن د ښودلو نه بله اوچته وظیفه نشته په تاریخ کې عالم تېر شوی د امام ابن الجوزي په نوم باندې هغه وایي په نفلي عبادتونو کې د ټولو نه اوچت عبادت دا ده چې بنده علم زده کړي د دین او د شریعت علم یعنی د قرآن او د حدیث علم او یا د علم نورو ته وښیي یا په دې باندې عمل وکړي د دین بل اوچت عبادت په نفلي عباداتو کې نشته وایي ما عبد الله بافضل من العلم د الله بندګي چې په څومره نفلي طریقو باندې شوې ده نو د دین ټول اوچت عبادت دا ده چې بنده په علم باندې د علم په زده کولو باندې د علم په خورولو باندې په دې باندې د الله بندګي او عبادت په دې بنده الله ته ډېر زیات نږدې کېږي لکه زه به ته مثال ویم حدیث کې راځي نبي علیه السلام وایي څوک چې یو حرف زده کړي یو حرف الله په لس نیکۍ ورکوي لکه اوس الف لام میم چا زده کړو دا 3 حرفونه دي په دې الله 13 نیکۍ ورکوي په یو حدیث کې دا دی چې څوک د الله د کلام یو آیت زده کړي نو الله په د 100 رکعاتو نفلو نه زیات اجر ورکوي په یو حدیث کې دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د الله د دین یو مسله زده کړي نو الله په د 1000 نفل رکعاتو نه زیات اجر او ثواب ورکوي دا داسې وظیفه ده چې دې ته یوه وظیفه هم په اجر او ثواب کې نه رسېږي نو که ته چاته وایې چې لکه د پلاني کې د قرآن درس دی راځه ورځو قرآن درس ته به کښېنو یاره چې دا زما د وظیفې وخت ده خپله وظیفه کوم نو یا لکه که ته د قرآن د یو آیت په مطلب ځان پوهه کړي په دې کې ثواب د دې نه ډېر دی چې ته ټوله شپه ورځ کښېنو یو وظیفه وکړي نو د دې خبرو کې خیال ساتل پکار دي او بل دا دی چې په وظیفه ځان دومره ستړی کول چې انسان باندې بېهوشي راشي دا خبره نه ده بلکې قرآن کې الله فتقوا الله ما استطعتم چې کله تعالی خوب درغې او ته ستړی شوې بیا آرام وکړه نبی صلی الله علیه وسلم وایي که ته تعالی خوب درځي اول خوب پوره کړه هغې نه پس لمونځ وکړه ځکه هسې نه چې ته په مانځه باندې ولاړې او چېرته بل څه ونه وی غلط الفاظ ونه وی ځکه چې انسان باندې خوب غالب شي نو بیا خو دا خوله په کنټرول کې نه وي که نه جو په کنټرول کې نه هغه شان نه خوځېږي څنګه چې ستا عقل او ستا دماغ تا ته وایي نو دې وجې نه د خپل بدن هم په بنده باندې حق دی وظیفې په کار دي خو د ټولو اوچته وظیفه چې ده نو هغه دا ده چې بنده اوس مونږ لګیا یو څوک 1 لک پیرې یو وظیفه کوي او څوک 2 لکه پیرې کوي او څوک 10 لکه پیرې کوي خو که تا ورته وایي چې د قرآن تلاوت کولی شي نه نشي کولی او زما علماو ته هم درخواست دا دی چې دا خلک دې وظیفو نه لږ واړوئ خلک په اعمالو باندې راواړوئ که ته چاته وایې چې دا یو وظیفه ده او دا یو عالم په تجربه کړی او دا 1 لک پیرې ویل غواړي که دې په ځای ته وایې چې ته د قرآن د اخرنۍ سپاره یاده کا په یاد باندې یا ته داسې وکړه چې 5 وخته مونځ په تکبیر اولا سره شروع کړه یا ورته ووایې چې ته د آیت الکرسي د هر فرض مونځ نه پس وایه یا داسې یو مسنون ذکر ورته وښیه چې دا کوه اوس تاسو دین اندازه ولګوئ که نه چې یو عالم ورته یو وظیفه ښودلي او دا داسې وظیفه چې په صحیح حدیثو کې هم نه ثابت چې ته یو عالم په تجربه کړي وایي دا به ته د فرض مونځ نه پس کوې نو چې دی څنګه سلام وګرځئ نو په ځای د دې چې مسنون اذکار وکړي دی ایسته په خپله وظیفه باندې شروع وکړي صحیح ده لکه په دې خو یې پوهېږه که نه چې دې فرض مونځ نه پس متصل نبي صلی الله علیه وسلم اذکار ښودلي دي دا ځای هغه په اذکارو باندې نیولی دی دا ځای بل څه باندې نه نیسي نو چې کله د هغه اذکارو نه فارغ شي نو خیر دی بیا په دې تجربه باندې عمل وکړه دا وظیفه هم دې وکړه خو دا مو ته څوک نه ښایي د فرض مونځ نه پس به یې کوې نو هغه چې څنګه سلام وګرځي نو په ځای د دې چې هغه مسنون اذکار ووایي هغه پرېږدي د عالم په وظیفه باندې شروع وکړي نو دا څومره لوی ظلم دی چې ته د نبي صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای په وظیفه باندې نیولی دی په ذکر باندې نیولی دی هغه ځای باندې ته خپله وظیفه دغه کې لګوي پکې نو دا لوی ظلم دی بهرحال که د دې آدابو خیال پکې وساتلی شي نو وظیفې چې په شریعت کې ثابت دي او د شریعت سره څه ټکراو تصادم نه وي په دې کې شرعاً څه بدي نشته انشاءالله صحیح ده ډېره مننه
مفتی صاحب یو بل سوال دی، هغه دا دی چې ائمه کرام صاحبان نه مخکې به امت مسلمه څوک پالو کول؟ لکه هغه وخت کې خو لکه دغه امامان نو آیا دا به دی څوک پالو کول؟ اصل کې خبره دا ده چې ټول امت داسې نشي کېدای چې هر څوک د عالمي او د براه راست د قرآن مسایل روباسي او براه راست د حدیثونو استنباط کوي، دا ګران کار دی. دا بس خاص خلک په امت کې چې هغوی محنت کړی، کوشش یې کړی، الله له مرتبه ورکړي او د په قرآن او حدیث باندې پوهېږي، براه راست د هغې نه مسایل روباسي، دې ته ائمه مجتهدین ویلی کېږي. هغه امامان چې هغوی د اجتهاد درجې ته رسېدي، نو اجتهاد هم دقې ته وایي چې دی براه راست د قرآن او حدیث مطالعه کوي، د هغې نه مسلې روباسي. خو بیا عام امت به څه کوي؟ د عام امت دپاره څه کول پکار دي؟ نو عام امت ته خو د اسلام او د قرآن او د حدیث دا ترغیب دی چې تاسې دین زده کوئ. لکه زمونږ په دې بر صغیر پاک و هند کې زمونږ یو تصور جوړ شوی دی چې د جومات امامتي به صرف یو خاص طبقه کوي چې هغې ته علما ویلی کېږي او بل څوک چې دی دا د امامتۍ اهل نه دی. یعنې په کار خو دا و چې هر مسلمان د امامتۍ اهل وي. امامتۍ دومره ګران کار خو نه دی. حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي ام القوم اقرأهم لکتاب الله. د قوم امامتي به څوک کوي؟ امامتي به هغه څوک کوي چې دی ښه لوستونکی د قرآن بس. نو په کار دا ده چې هر مسلمان د قرآن ښه لوستونکی وي. بس موږ دا کار امامانو مولیانو قاریانو ته حواله کړی دی چې مولوي صاحب او قاري صاحب او مفتي صاحب به جومات امامتي کوي او بل چاته دا حق نه دی حاصل. نو د هغې په وجه باندې خلکو کې سستي پیدا شوې ده. یا لکه مثلا جنازه ده، نو جنازه به مفتي صاحب کوي، قاري صاحب به کوي، مولوي صاحب به کوي، خو عام کس ته د جنازې اجازت نشته. حال دی جنازه خو دومره ګران کار نه دی. اسلام خو دا وایي چې څوک مړ شو د ده په وارثانو کې د یو کس راپاسي او د جنازه دې وکړي. اوس مثلا یو کس وفات شو او د هغه زوی هم موجود دی او د محلي امام هم موجود دی، نو د زوی په زړه کې چې کم احساسات دي په دې وخت کې او کم جذبات دي، خو د محلي د امام په زړه کې نشته که نه. که د زوی راپاسي او د خپل پلار جنازه په خپله باندې وکړي، په دې کې به څومره خلوص وي، په دې کې به څومره توجه وي. نو دې وجې نه مونږ یو بس یاره زه خو نشم کولی، نه که په جنازه کې صحیح خو آسان کار دی. په کار ده چې هر مسلمان د دې اهل وي چې د جنازه کولی شو. یا لکه مثلا د اختر مونږ دی یا نکاح تړلي، لکه نکاح تړلو کې څه ګران کار دی که نه؟ بس یو مختصره شان خطبه ده او ایجاب او قبول دی پکې او مهر دی پکې. یعنې په کار دا و چې هر مسلمان د دې اهل وي چې د نکاح تړلی شوی که نه. د تحریري طور درج کول یا دا اسلام کې زما مطلب دا دی چې هر مسلمان له په کار دا دی چې د دین زده کړي، د په دین باندې ځان پوهېږي، د قرآن نه ځان خبر کړي، د حدیثو نه ځان خبر کړي، دیني مسایلو نه ځان خبر کړي، روزمره ژوند سره چې کومې تړلې خبرې د هغې نه ځان خبر کړي. موږ دا کار صرف مولیانو ته سپارلی چې مولا به کوي. حال دا چې دا فرق ختمول پکار دي. اوس د خلیجي ملکونو ته چې لاړ شي که نه، نو دلته دا کنسپټ ډېر زیات کم دی او دلته زموږ بر صغیر پاک و هند کې ډېر زیات دی. نو دا امامان ائمه مجتهدین خو داسې بېشماره دي، ډېر زیات دي، په زرګونو دي. خو دا څلور پکې مشهور شوي دي، امام ابو حنیفه رحمه الله او امام شافعي او امام مالک او امام احمد بن حنبل، دا څلور پکې مشهور دي. او د دې هر یو ځان له یو فقهي مسلک دی، دي مقلدین دي، متبعین دي. څوک د امام ابو حنیفه د آراؤ نه متاثر دي نو هغه ته احناف ویلی کېږي. څوک د امام شافعي د آراؤ نه متاثر دي نو هغه پسې روان دي نو هغه ته شوافع ویلی کېږي. څوک د امام مالک رحمه الله د فقهي آراؤ نه متاثر دي، د هغه د علمي مقام نه متاثر دي نو په هغه پسې روان دي نو هغه ته موالک ویلی کېږي او مالکیان ورته ویلی کېږي. څوک د امام احمد بن حنبل د آراؤ نه متاثر دي، د هغه د علمي مقام نه متاثر دي نو په هغه پسې روان دي نو هغه ته حنابله ویلی کېږي. صحیح ده. دا د دې وجې نه علماو لیکلي دي چې په دنیا کې څلور هم دغه غټ مسلکونه دي، د دې نه بهر څوک نشته دی، د دې نه بهر وتل نه دي په کار. ځکه د اسلام چې څومره مسایل دي تقریبا هغه د څلور مسلکونو کې اکثریت هغه وردننه دي. خو دا داسې نه ده چې ګنې یو سړی داسې دی چې هغه د څلور امامانو نه هټ کر یو مسله وکړه. علماو دا لیکلي دي چې که د قرآن او حدیث سره براه راست ټکراو نه په دې باندې د اسلام نه څه خارج کېږي نه. خو دا ده چې د دې څلورو امامانو د راتلو نه مخکې به خلکو څه منل؟ د قشن نورم امامان لکه نبی صلی الله علیه وسلم خو زموږ د ټولو لپاره مقتدا او پیشوا دی، امام الانبیا دی، امام الائمه دی، نو ټول په هغه پسې ور روان. نبی علیه الصلاة والسلام دا دین بیا صحابو ته ښودلی دی او باقاعده امر کړی دی چې علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین عزوا علیها بالنواجذ. زمانه پس زما په طریقو باندې روان شي، زمانه پس به د خلفای راشدینو په طریقو باندې روان شي. یعنی عام صحابو د اتباع حکم موږ ته شوی چې د صحابو په نقش قدم باندې روان شي. خو په صحابو کې خصوصا د خلفای راشدین چې چاته ویل کېږي څلور خلیفګان، ابو بکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان بن عفان رضی الله عنه او بیا علي رضی الله عنه.
خصوصا د دوه باره کې خو نبی اسلام فرمایلی دي چې اقتدوا بالذین من بعد ابي بکر و عمر، زمانه پس زما د صحابو په نقش قدم لاړ شي، خصوصا د دوه چې ابو بکر دی او بل عمر دی. صحیح. نو خلق بیا تابعین چې ونو هغه په صحابو پسې روانو، وروستنی خلق بیا په تابعینو پسې ور روانو. او اصل کې زمونږ ټول لپاره معیار چې دی قرآن او حدیث دی. یعنی دی امامانو موږ ته دا خبره کړې ده چې زمونږ کې د چا خبره د قرآن او حدیث مطابق و به منئ على الرأس والعين، او که چا خبره د قرآن او حدیث مطابق نه و نو فضربوه على الجدار د دیوال نیولې. دا خو د هر امام دا خبره ده، خدا تعین به څوک دا هر څوک نشي کولای کنه. دی امي سړي د پر پکار دی چې د هغه عالم پر رائے باندې اعتماد وکي، د کوم عالم په تقوا باندې چې د اعتمادي، دغه په علمي مقام باندې اعتمادي، دغه په تحقیق باندې اعتمادي بزان لدی، او د دین په اعتماد باندې شاید سم راغلی دی. ګوره دا اعتماد د من لري شي کنه، نو بس دا دین به بالکل روان شي. لکه زمونږ په صحابو باندې اعتماد چې صحابو چې موږ د دین را رسولې دي، امت ته دین نقل کړی دی، نو په صحیح طریقه باندې نقل کړی. په تابعینو باندې اعتماد، په تبع تابعینو باندې اعتماد، په د امام مجتهدینو باندې اعتماد. دا دین په دقه اعتماد باندې را روان دی. دا اعتماد چې د من نه ختم شو، دا ستن وګرځي، نو به دار څخه ګډوډي. اوس لکه تاسو بلیدلی زمون په دور کې ډېر داسې خلک راوتلی دی چې هغه په امام مجتهدینو پسې خبرې کوي، وای دا پکې چاره وځي. بالکل وای. ځنې پکې داسې خلک دی چې هغه په محدثینو پسې خبرې کوي، وای دا خو زمونږ په شان خلک وو. الکه ستا په شان خلک چېرته وو؟ ته چېرته ځان ته ستا په تقوا باندې ستا د محلې د خلکو په اتفاق نشته، د محلې خلک هم ستا په تقوا نه دي. او داسې یو امام چې دغه په تقوا باندې ټوله دنیا کې وحي کوي. صحیح دی. ټول مسلمانان دغه په تقوا باندې اعتماد کوي، دغه په علمي مقام باندې اعتماد کوي، نو ته څنګه هغه د ځان سره برابر یې؟ دونه نشي برابر. او حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم دغه زمانه د خلکو لپاره د خیر گواهی کړې ده. خیر القرون قرنی، نبی رسول الله وي په پیړو کې زمانه پیړۍ ټول نو غوره پیړۍ ده. ثم الذين يلونهم، بیا هغه خلک چې په دیو پسې دي، او ثم الذين يلونهم، او بیا حدیث کې دا راغلی دی نبی رسول الله ثم يفشل الكذب، بیا به دروغ خوري شي. نو وسنه کس کرا پاسيږي او د محدثینو پسې خبرې کوي، یا په صحابو پسې خبرې کوي، یا په امام مجتهدینو پسې خبرې کوي، د ځان سره ظلم کوي. دا د مسلمانانو اعتماد ته نقصان رسي. کم اعتماد باندې د دین منګه تر رسیدلې ده. لہذا زمونږ د پر اصل سیز چې ده کنه، اصل سیز چې مسلمانانو په اعتماد پکار دی نو قرآن او حدیث ده. او حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای په اخیره زمانه کې چې کله فساد عام شي، فساد عام شي او مسلمان دا غواړي چې زه د هر فساد نه بچ شم، د هر فتنې نه بچ شم، د هر اختلاف نه بچ شم، نو د لپاره په کار دی چې د قرآن او حدیث باندې منګولې ولګي. حدیث الفاظ دا دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما، په تاسو کې ما دوه څیزونه پرېښي، تاسو تر څو په دې باندې منګولې لګولي نو تاسو به چرېم ګمراه نه شئ، بېلارې به نه شئ. یو کتاب الله کتاب دی قرآن مجید، او دویم سنتي نبی علیہ السلام وایي زما سنت او طریقې دي. مسلمانان چې تر څو د الله په کتاب منګولې لګولي او د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیث او طریقو منګولې لګولي، دا به چرېم ګمراه نه شي، چرې به بېلارې نه شي. زمونږ دپاره اصل چې دی نو قرآن او حدیث دی. بیا چې د چا خبره د قرآن او حدیث مطابق او به منو، او چې د هر چا خبره به راوړلی کېږي او به د قرآن او حدیث به تړلی کېږي. که د قرآن او حدیث مطابق ومنو به، او که د دې مطابق نه ونه به. ښه جي، ډېره مننه مفتي صاحب. مفتي صاحب دغه رنګ یو بل پوښتنه راځي او بلکې بار بار راځي، هغه دا چې نن سبا خو ډېر زیاته بېروزګاري ده، خلک کمزوري دي، روزګارونه هم خراب دي، زموږ د وطن حال هم داسې دی چې لکه مطلب خلک ته بار هم روان دي، او بیا خلک د دې دپاره ډېر پریشان هم دي. لکه مطلب دا چې کومه لار موږ ته څوک وښایي چې هغه شانتي وکړو، که څه دوا وکړو، څه داسې عبادت وکړو چې هغې په وجه باندې زموږ د رزق پراخه شي. نو د دې د پراخۍ دپاره، د رزق د پراخه کېدو دپاره تاسو داسې څه ښودلی شئ لار ښودنه؟ ګوره یو خو دا ده چې قرآن کې الله رب العالمین علاج ښودلی د رزق د فراخۍ چې ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. څوک چې د تقوا او د پرهیز زندګي تیروي، مطلب د ګناهونو نه ځان ساتي، د تقوا او د پرهیز. تقوا دا ده په دې صحابو کې دغه تر شوی دی عالم، دغه نوم دی کعب الاحبار. دی چونکې یهودي مسلمان شوی و، نو عمر رضی الله عنه به د نه ډېرو مسلو تپوسونه کول. یو ځل یې ورته وویل تقوا څه ته وایي؟ نو هغه ورته وویل ویل ته چېرته په داسې لاره باندې تللی چې دا شوکین چې هغه کانټه تاره لارې او په هغې باندې ازغي وي، کانټې وي. هغه ویل بالکل. ویل څنګه تېرېږي؟
ول چې په دې لار باندې تېرېږم د جامې په ځان پسې راټولې کړم چې هسې نه چې ته ازغي کې ونښلي. ښایي نو هغه ورته وویل دقه شان مثال د تقوا دی. د دنیا یو ازغیداره لار ده، یو جاړیداره لار ده. په دې لار چې ته تېرېږي نو د خپل جامې په ځان پسې راغونډې ساتي چې هسې نه چې ستا په لمن باندې چېرته داغ ونه لګي د ګناه. داسې زندګي په دنیا کې تېری. نو تقوا ده. یو مسلمان کې چې تقوا وي نو دی الله په رزق پسې نه کړی. دا یو صفا خبره ده. بلکې زه به ته صحابه یاد کړم، د نبي صلی الله علیه وسلم صحابو باندې خو اول فقر ډېر زیات و، غریبي ډېره زیاته وه. بلکې داسې وخت چې یو ځل بلال رضی الله عنه چې کله دا فراخي راله او هر څه ډېر شو نو په لاس کې د ریخم رومال ورسره او ډوډۍ وخوړه، لاس او خولې پې پاک کړو او بیا ویل بخ بخ ابا هریره واه ابو هریره. داسې یو وخت چې ته به په صفه کې طالب وي او د لوږې د لاسه به بېهوشه شوې او خلکو به دله سټه او خپې سولول چې ابو هریره باندې میرګي راغلی دي او خبر به نه و چې ابو هریره به د لوږې د لاسه بېهوشه شوی. او اوس داسې وخت دی چې ستا په لاس کې د ریخم رومال دی او ته په لاس خوله پاکې که نه، داسې فراخي په الله راوسته. خو دا څه وه تقوا وه. د یو صحابي باره کې علماو دا هم لیکلي دي چې هغې یو ځل وایي داسې په پټي کې تشو میتیازو ته ناست و نو په دې پټو کې به دې پولو کې دا مږي د مږو دا سوړي نو ویل مږه راووتله او په خوله کې ورسره د هغه زمانې چې کومه کرنسي وه نو روپۍ ورسره وه هغه یې کېښودله او بیا لاړه بلې یې راوویسته بلې یې راوویسته نو دی چې د میتیازو نه فارغېده نو هغه ډېر روپۍ جمع شوې وي. نو صحابه خو داسې نه و چې بس ماموند او بیا دې موند او جیب کې واچوه، بس هغه پیسې راواغستې او لاړې د نبي علیه السلام خدمت کې حاضر شو. ویل دې سره څه وکړمه؟ نبي علیه السلام دې ټوله قصه وکړه. د الله پیغمبر ورته وفرمیل ویل دا ستا رزق و الله تا ته در ورسوه. بس دا واقعه به زمونږ استادو په کراچۍ کې نو هغه به موږ ته دا واقعه چې کله بیان کړه نو بیا به وي ویل صحابه کرام کو رزق چوہوں کے بلوں سے ملتا تھا. صحیح ده. اور ہمارا سارا پیسہ بلوں میں چلا جاتا ہے کنه. زمونږ پیسې ټولې په بلونو کې لاړې شي. حال دا دی چې هغې ته به د موږ د سړو روپۍ میلاوي. دا اصل کې هغه تقوا ثمرات و چې انسان کې تقوا پکې او د پرهیز زندګي تېروي، د ګناهونو نه ځان ساتي نو الله به دې ولې په رزق پسې کړی. موږ اصل کې ګناهګار یو ډېر زیات. هر انسان که ځان ته د تقوا چشمې ولګي او ځان ته وګوري نو موږ ته به پته ولګي چې موږ څومره ګناهګار یو. موږ ته خو د بل عیبونه ښکاري خو خپل راته نه ښکاري که نه، ځان راته چې پاک باز ښکاري. خو انسان په تنهایي کې کښېني دی به د خپلو ګناهونو سوچ وکړي نو هر انسان ګناهګار دی. چا واړه ګناهونه کړي، چا کله کله داسې وي چې موږ ته یو ګناه ډېره وړه ښکاري خو د الله په نسبت باندې هغه ډېره غټه ګناه وي. او کله کله ګناه موږ ته وړه ښکاري خو د هغه ګناه په وجه الله په موږ باندې د رزق دروازې بندې کړي ستا. نو یو خو مسلمانانو له پکار دا ده چې تقوا اختیار کړي، د تقوا زندګي تېره کړي، د پرهیز زندګي تېره کړي، د هر قسمه ګناهونو نه ځان وساتي. علي رضی الله عنه ته یو ځل یو سړی راغلی ویل زما د رزق تنګي ده، ویل بس رزق پسې ډېر زیات کړېږم. نو هغه ورته وویل کیدای شي ته په د دغه خپله یو تجربه وه ویل کیدای شي ته په داسې ګمند باندې اخته ګمنځ کې چې هغه ماتی. نو هغه ورته وویل چې نه داسې خو نه کومه. بیا ورته وویل کیدای شي ته چې په لاره باندې ځې نو د داسې چا نه مخکې دي چې هغه ستا نه په عمر کې مشر وي. ادب خو دا دی چې ته په لاره باندې روان یې او ستا نه یو کس مشر دی نو دغه نه مخکې نه ځي، دغه نه به وروستو ځي. نو هغه ورته وویل نه ویل داسې نه کوم، زه خو دې ادب خیال ساتم چې په لاره باندې زما نه مشر څوک روان وي زه پسې وروستو زه مخکې کېږم ترې نه. صحیح دی. بیا ورته وویل چې کیدای شي ته د سهار د مونځ نه پس خوب کې. نو هغه ورته وویل چې د سهار خوب هم نه کوم. د دې په باره کې دا راغلي دي بلکې حدیث کې دا راغلي دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې اللهم بارک لامتی فی بکورها، الله زما د امت دپاره په دې بکور کې برکت واچوه. بکور مطلب وختي پاڅېدل. نو چې څوک وختي پاڅېږي نو الله په دې وختي پاڅېدو کې د لپاره برکت واچوه. نو چې مسلمان تهجد ته پاڅي د ته په عمر کې به څومره برکت وي، چې مسلمان د سحر جمعې ته پاڅي د په عمر کې به څومره برکت وي. او بیا دی د سهار مونځ نه پس نه وده کېږي، بس د اشراقه پورې ناست دی او ذکر کوي. صحیح دی. نو دا داسې یو عمل دی که نه زم کې مسلمان دا غواړي چې الله زما رزق فراخه کړي نو تهجد اهتمام د شروع کړي. تهجد څه خو سړی د سهار د اذان نه شي نیمه ګنټه 3 پاو ټیم مخکې 20 منټه مخکې د پاسي چې 2-4 رکعات هم کوي که نه دا ډېر لوی شی دی. خو چې وختي وده کېږي که نه، ځکه چې مونږ خو موبایل او زندګي ده بس موبایل کې ټول شپه تېره کړو، یا په 1 بجه وده شو یا په 2 بجه وده شو یا په 12 بجې، نو بیا پاڅېدل مونځ ته هم ډېر مشکل دي. تهجد خو ډېر ښه. نو که سنت ته زموږ د روټین برابر شي که نه ماخوستن مونځ نه پس ضروري خبرې و هغې نه پس بس خوب، نو دا یوازې جمع نه په ووړي کې هم سړی پاڅېدی شي بیا خو چې خوب پوره کړي. بل حدیث کې دا هم راغلي د نبي علیه السلام چې کله ورځې اوږدې شي که نه او تهجد ته نه شي پاڅېدی د ورځې قیلوله کوئ. قیلوله د غرمې د خوب ته ویلی کېږي.
او یو صحابي راغی باقاعده شکایت وکړ د الله پیغمبر ز تهجد ته نشم پاسېدی. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د ورځې قیلوله کوه، خوب کوه، استعینوا بقیلوله الظهر على قیام الليل. ته چې د غرمې په ټیم کې لږ شان خوب کې نو دا به تا سره تعاون کوي، د شپې پاسېدو کې به تا سره تعاون کوي. نو چې تهجد مونږ شروع شي که انسان د تهجد مونږ نشي کولی کم از کم د سهار جمع ته خو پاسېږي، او د سهار د جمع نه پس بیا سم د سوده کېدل نه بلکې د اشراقه پورې یخ پاتې کېدل. او څنګه یې که دی په جومات کې کینی او ذکر کوي، تلاوت کوي، دعا غواړي، درود شریف وایي، استغفار وایي، نو مړه دی به ډېر زر وویني چې زما په دې ژوند کې الله د رزق څومره فراخوي. او په دې عربۍ کې یو مقولم ده چې نومة الصبح تورث الفقر. د سحر دا خوب نه دی، دا په انسان باندې غریبي راولي. دا وایي د تجربې نه ثابت ده چې د سحر خوب په انسان باندې غریبي راولي. نو ګوره چې انسان په سحر کې اوده دی خو بس غافل دی، هغه د کومه برکت دعا چې نبی علیه السلام کړې د هغې نه محرومه شو. زموږ یو ملګری دی هغه وایي زه په 10 بجې راپاڅم، وایي زه ډېر بدبخت یم. مل ولې؟ وایي چې زه راپاڅم بس ویل هر څه تقسیم شوي نو زما پکې څه نه پاتې که نه. زما یو دوست دی هغه د دې منډۍ کاروبار روزګار صحیح ده. نو هغه ماته وایي چې مفتي صاحب د منډۍ په دې روزګار کې څوک دوکې نه کوي که نه، دوکو نه پکې ځان ساتي، دا ډېر برکتي کار دی. وایي زه سهار وختي تهجد ټایم پاسم او کور کې تهجد وکړم او ګاډی وباسم لاړ شم منډۍ ته. او چې زه د کیلې کار روزګار کوم نو وایي چې د جمع ټیم راځي نو ما خپله کیله خرڅه کړي. نو زه څه وکړم، زه جمع وکړم، بیا د جمع مونځ وکړم، پیسې وشمرم او کور ته راشم، بیا چې راورسم د اشراق ټیم اشراق مونځ وکړم، بیا چې پیالې چای وڅښم، بیا ایسته وده شم. نو هغه ما ته وایي چې په دې ګنټه نیمه کې چې الله ماله کوم رزق راکوي که نه، دا که زه ټوله ورځ ځان مړ کوم ماته نه میلاوي. ټیک ده جی صحیح. نو هغه ته بیا ما وایي مال اصل وجه هم دقه ده چې نبي صلی الله علیه وسلم د دې وخت دپاره د وختي پاسېدو دپاره د برکت دعا کړې ده. چې څوک وختي پاسېږي د په عمر کې به برکت وي، د په صحت کې به برکت وي، د په اولاد کې به برکت وي، د په رزق کې به برکت وي، د په وخت کې به برکت وي. نو یو د دې خبرې اهتمام پکار دی. نو هغه کس ورته وایي زه خو د سهار مونځ نه پس خوب هم نه کوم. نو درېیمه خبره ورته دا وکړه چې کیدای شي تا د مور او پلار دپاره دعا پرېښي. نو هغه وایي چې اوجي دا مې پرېښې ده. هغه ته په جواب کې وي علي رضی الله عنه چې په دعاګانو کې د خپل پلار دپاره او د مور دپاره حصه وکړه، ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د مور او پلار دپاره په دعا کې حصه نه کوي نو الله به د پسې د رزق دروازې بندي کړي. بینې که د چا مور او پلار وفات شوي دي نو په کار دا ده چې د خپل مور او پلار دپاره په دعا کې خامخا حصه وکړي، خامخا. لکه قرآن کې دعاګانې راغلي دي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة، الله ما د منځ پابند جوړ کا، ومن ذريتي الله زما اولادم د منځ پابند کا، الله زما دعا قبول کا. او ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، الله ما ته مغفرت وکا، زما مور او پلار ته مغفرت وکا، مسلمانانو ته مغفرت وکا د قیامت پر ورځ باندې. دا ډېر دا دوه آیتونه چې مسلمانان یاد کړي نو ګوره په دې کې ډېر لوی خیر دی. یا لکه قرآن کې نوې دعاګانې راغلي رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، الله زما په دې مور او پلار باندې رحم وکا. یا که په عربي کې اندر پښتو کې خو انسان مور او پلار ته دعا کولی شي کنه، که مور او پلار یې وفات شوي دي نو دی په خپل دعا کې د مور او پلار دپاره د مغفرت دعا کوي، ضرور دی له حصه وکړي الله به رزق فراخي. که مور او پلار یې ژوندي دي نو چې د څونه آمدني ده نو لاول دې راوړي او مور او پلار ته دې مخې ته ږدي چې بابا بیت یې دی نو لاول واله او بیا به باقي ځان له واله. نو مور او پلار به دې سالي یار 1000 روپۍ به هغه به هم په دې جیب کې ایښي ستا بچو له ستا نورو له خپلو نسو باندې. نو که دې خبرو خیال وساتلی شي. بل حدیث کې دا هم راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته دا ویلي چې که ته د الله نه فوري رزق غواړې چې مال الله فوري رزق راکړي او رزق مې الله فراخه کړي نو دا دعا ډېره وایه چې اللهم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنه لا يملكها إلا أنت. نو که دا دعا څوک یادولی چې دا ډېره بهتره ده. او دا دعا د دو اذانونو په منځ کې کول پکار دي، لکه اذان وشو اقامت دې منځ کې دعا قبلېږي، یا لکه مثلا د مازدیګر د مونځ نه پس دعا قبلېږي، یا لکه باران چې کوم وخت کې شروع کېږي په دې ابتدا کې په دې ټایم کې دعا قبلېږي، د اذان نه پس دعا قبلېږي، په سجده کې دعا قبلېږي. یعنې دا کوم اوقات الاجابه چې څه ته وایي په کومو ټیمونو کې چې الله د بندګانو دعاګانې قبلوي دغه ټیمونو تلاش پکار دی او په دغه ټیم کې دا دعاګانې غوښتل پکار دي. الله دې موږ ټولو باندې رحم وکړي. صحیح ده. مفتي صاحب تاسو د موبایل د استعمال خبرو وکړه، یو سوال راغلی موبایل متعلق. هغه وایي چې د ګاونډي وای فای تاسو سره راغلی ده نو ته خو پسې دې ترې تا پسې راغلی ده څنګه چې د کور
د میوې ونې څانګه راواوړي او ته ترې میوه استعمالولی شي. نو دا خو په خپله راغلی ده، نو آیا وایي دا حرام خو نه ده دا وائی فای استعمالول؟ ګوره داسې ده، پرې پښتنو کې دا یوه خبره مشهوره ده چې د پردي کور د میوې د ونې څانګه راغلي ته ترې بې ضرورته بې اجازته میوه خوړل. او چې دا مشهوره ده ډېره عام. خو دا خبره ټیک نه ده، ښایي د دې څه ثبوت نشته. داسې مشهوره خبره ده که نه. ځینې خبرې زموږ یو استاد هغه ویل یو مسله یو ټسلی که نه. دا ټسله چې دا مسله نه خو هسې مشهوره شوې وي د پښتنو کې. پښتنو کې دا ټسلې ډېرې، یو پکې دا هم ټسله ده چې څانګه راغلې ده، چې د پردي ونې څانګه ستا کور ته راغلې ته بغیر د اجازت نه خوراک نه، دا کار ټیک نه دی. بلکې باقاعده به مالک نه اجازت غواړي چې ستا د کور د انګور څانګه راغلې ده زمونږ که یا د بل دغه څانګه راغلې او زه ترې خوراک کولی شم، نو که هغه اجازت درکړو نو ټیک ده. ځکه حدیث کې دا دی چې لا یحل مال امرئ مؤمن الا بطیب نفسه. د مسلمان مال هله خوړلی شي چې هغه پرې راځي، چې هغه پرې راځي نو بالکل حلال نه دي. لا یحل ټکی راغلی دی. نو دغه شان چې څنګه د پردۍ ونې د څانګې نه خوراک نشي کولی، چې پردۍ وائی فای هم نشي استعمالولی. ځکه که هغه اجازت درکړي نو بیا ټیک ده. صحیح ده. بس یو 2 سواله نور کوو، ټایم را سره بیا واپس دغه کېږي. انفرادي طور جهاد ته تلل، لکه اوس فرض که په اسرائیل کې یا یو بل ملک کې چې ته جهاد دی، مسلمانان لګیا دي جنګېږي، نو انفرادي طور جهاد به چا نه اجازت غواړي؟ ګوره داسې ده که نه چې جهاد اجتماعیت غواړي. صحیح دی. یعنی د جهاد په شرایطو کې یو شرط علماو دا لیکلی دی چې ته په داسې صورت کې جهاد شروع کړي چې ته د یو جماعت په نگرانۍ کې د یو مشر په نگرانۍ کې جهاد کوي چې د هغه خپل یو هیبت وي او رعب وي او دبدبه وي، د مسلمانانو یو شوکت د هغې د وجې نه قایمېدی شي. اوس که انفرادي طور زم جهاد شروع کړم او ته هم شروع کړي او بل هم شروع کړي، دا به د اسلام دپاره د بدنامۍ سبب ګرځي، خو د نیکنامۍ سبب نشي ګرځېدلی. د جهاد خو یو هغه صورت دی، عام صورت چې د مسلمانانو په دنیا باندې غلبه ده او کافران په خپلو ملکونو خپلو علاقو کې د ستاسو څخه هم غرض نه لري، او په دنیا باندې د اسلام غلبه ده، په اسلامي نظام مطابق فیصلې کېږي، حدود قایم دي، د مسلمانانو خلیفه شته دی. نو دا هغه صورت دی چې په دې کې جهاد فرض کفایي دی. فرض کفایي مطلب دا دی چې که ستا علاقې نه یو قسم جهاد له لاړه د کافرانو ملک ته، نو بس خیر دی، ټولو مسلمانانو ذمه پرې فارغېږي. خو دویم هغه صورت دی چې د مسلمانانو ځمکه د کافرانو تسلط لاندې راشي، د استعمار لاندې راشي، کافر د مسلمانانو په ځمکه باندې قابض شو، یو مسلمانه خور لور د کافرانو جیل ته لاړه، نو په دې صورت کې بیا علماو لیکلي دي چې مسلمانانو باندې جهاد فرض عین کېږي. څنګه د دې اوس مثلا د فلسطین ځمکه ده، د فلسطین چې کوم خلک دی په دې باندې جهاد فرض عین دی. که د دې علاقې د مسلمانان د دې کافرانو د مقابلې نه عاجز شو او دا کافرانو د ځمکه آزاده نه کړه، نو دا دایره به ورو ورو کولاویږي. د خواوشا چې څومره ملکونه دي هغې ته به خورېږي. که د خواوشا ملکونو حرکت ونه کړه او وس یې پرې نه رسېد، نو بیا به دا دایره نور هم کولاویږي تر دې چې ټوله دنیا په لپیټ کې وایي. لکه نن سبا د امت مسلمه حال هم دقه دی چې د مسلمانانو حکمرانان داسې دي چې هغه غلامان دي. هغوی د امریکې د بو نه یېرېږي، د اسرائیل د بو نه یېرېږي. د اسرائیل لکه داسې ظلم وکړو چې دا په تاریخ کې به هم چېرته نه وي شوی. لکه ته ماشومان وله، زنانه وله، کورونه وله، جوماتونه وله، چې دا د کافرانو په قانون کې هم دا نشته. د ظالمانو لکه دنیا هر قانون یې پایمال کړي د یهودیانو. او خلکو له اوس د هټلر ارمان ورځي چې یاره هټلر چې د یهودیان وژلي نو دا یې ولې وژلي که نه، چې لکه دا سړی او بل هم په کار دی. نو په دې وجه باندې په مسلمانانو باندې نن سبا جهاد فرض عین دی. ها اوس دا خبره ده چې زمونږ حکمرانان موږ د مخې ته دیوال دی او موږ ته باونډرۍ نه جوړې کړي دي او موږ نه پرېږدي، نو د ټول امت مسلمه وبال او ګناه چې ده که نه دا د حکمرانانو په سرونو باندې پرته ده. اول د عرب حکمرانان او د هغې نه پس بیا د امت مسلمه، ځکه چې مسلمانان په تعداد کې ډېر زیات دي، وسایل هم ورسره شته دی، فوجونه شته دی، ټینکونه ورسره دي، میزایل شته، جهازونه شته. اسرائیل څومره شمار یو لږ شان خلک دی که نه، که د پاکستان یو میزایل هم پرې ورغی نو هېڅ هم نه وي که نه. نو انفرادي طور داسې ده چې اوس خو د فتنې دور دی شاهد صاحب، او د جهاد په نوم باندې ډېر داسې خلک د تحریکونه چلی، نو کو یو کس ورسره لاړ شي نو کېدای شي په چا باندې ایسته خرڅ کړی که نه. بالکل انفرادي اجازت انفرادي طور باندې نه دي کول پکار. د یو اجتماعیت لاندې وشي نو دا ده چې دا به د مسلمانانو لپاره د نیکنامۍ سبب ګرځي او دا به د اسلام د خدمت سبب وي. خو انفرادي طور دا کار ډېر زیات ګران دی، بیا خصوصا په نن سبا دور کې. ټیک شو. مفتي صاحب اخري پوښتنه دا لرمه، ډېر زیات لکه په دې وطن کې سوالګري ډېر شوي دي، څوک چې لکه دا دغه کوي سوال کوي که نه، نو آیا اسلام د دې متعلق څه وایي؟ دا راته کې لږ ونډه. ګوره یو داسې ده، دا یو مسله ده، دې توجه د خلکو راګرځول پکار دي. هغه دا ده چې ته چاله مثلا زکات خیرات ورکوې نو د هغه د حال نه به ځان کم از کم خبرې. ټیک دی.
چې دله زه زکات ورکوم دی زکات مستحق دی او که نه دی دله زه دا نظر ورکوم نو دا د دې مستحق دی او که نه دی دله سرسایه ورکوم دا د مستحق اوس مثلا صدقه ده نو صدقه خو ته په کافر هم کولی شي صحیح دی لکه دا یو ښېګړه ده د احسان په طور باندې تر چا سره احسان کې ښېګړه کې کافر سره د ښېګړه وکړه پیسې د ورکړې دې لپاره چې اسلام ته مایل شي دی مسلمانانو ته مایل شي د هغه زړه وګټي نو دې کې دې هم تعالی الله اجر درکوي او خو ته بهرحال کولی شي خو چې کومې واجب او فرضي صدقات دي او نو په هغې کې دا خبره یاد ساتل پکار دي ته چاله ورکې یا خدای ته یو کس حال معلوم دی نو که هغه ته هم نه وې نو خیر په دې کې څه مسله نشته هغې له ورکولی شي خو که تا ته حال نه دی معلوم د هغه د حال نه به ځان خبرې زما درخواست دا دی چې که تاسې خیرات زکات د مسلمانان چاله ورکوئ نو کم از کم د هغه د حال نه ځان خبرول پکار یوازې دا نه مدرسو عالم د مدرسو په نوم باندې چې اوس کم دغه روان دی که نه بد حال دی بلکې زه سعودي عرب ته تللی وم نو ما ملګرو ته وی چې ګوره زه چندې له نه یم راغلی ما لیرېږې به نه چندې نو هغوی به خندل ما ته ویل چې لږه خبره څنګه کې نو ما الله خبره ځکه کوم چې ما دلته اورېدلي وو ملګري راته وویل چې په روژه کې داسې بد حال و دومره مولیان چندې له راغلي وو دومره مولیان چې که زمونږ د اخوا دیرې او ملګری به راغی دروازه به یې وټکوله موږ ورته ور نه کولاو هغه به ویل لکه ظالمان ویل پلانه یم چندې له نه یم راغلی موږ ورته به یې ور کولاو دومره ځکه غریبانان خو ځان له زری شي لکه هلته پیسې ګټل شاهد صاحب او دیاړي او مزدوري کول د انتهایي ګران کار دی انتهایي چې هغه د هغه مسافرو مسلمانانو حال چا لیدلی والله د سړي ته خوله نه وازېږي د نه چنده وغواړم مدرسې له نو ما زه چندې له نه یم راغلی نو خندل به نو غریبانان هم ډېر زیات پریشانه کړي دي ځکه چې 15 ریال هم چاله ورکوي نو غریب به ګټي څه چې 10 ملیون به د ورځې راشي نو دا څو ریاله شو 50 ریال شو دا غریب به څه کوي که نه او یا 20 ملیون پې رال نو په دې رمضان کې هغه ماته وي چې یاره بس 5 شپږم سړی به مولا او بس راته به چندې وي په دې کې بل چې کوم اهل خلک دی هغه نه ځي اکثریت داسې دی چې لږ غریبانان شرمېږي اوس مثلا تا ته به زه ځان یاد کړم که نه زما والله که چاته خوله وځېږي د بزرګ همیش تېره شوه خو چاته مې ټلیفون نه دی کړی چې یاره مدرسه زه یم چې سړی راشي زما مدرسه ته معلومه ده او ته پته ده چې دلته سکول ویلی کېږي دلته حفظ شعبه ده دلته درس نظامي دی دلته دا هاسټل دی نو هغه په خپله باندې تعاون کوي بیا دلته کنسټرکشن روان او په خپله باندې کار خو زما په دوبۍ کې ملګری هغه ما ته ویل چې کس خولې د ورولم او ډېر زیات مالداره دی ما ورته مال ما پېژني ویل نه مال چې ما نه پېژني زه دې پیسې نه ولې مال ځکه یې ته نه علم چې کېدای شي د هغه پړه کې دا راشي دی ځان لایلي زه دې ته هم څوک نه پرېږدم چې سړي زه نه یم پېژندلی که نه او زما حیثیت نه پېژني نو ما ویل زه دا نه غواړم چې چا په نظر کې او د علي رضی الله عنه خبره مې ورته وکړه ما هغه وایي چې اطلب الحوائج بعزة الانفس فإن الامور تجري على مقاديرها د هر څه په تقدیر کې لیک دي چې د چا نه څه غواړي د خپل ذات دپاره نو هم ګوري د خپل عزت نفس په کې خیال ساتي مال دا خو د مدرسو کار دی فرض کفایي شی دی که چېرته چلولی هم شو خو فبها ونعم او که نه هم شو چلولی بس طالب ورته واچو نو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې چاله څوک خیرات زکات ورکوي نو کم از کم د هغه حال معلومول پکار دي چې دا په دې مدرسه لګي که نه لګي دا په جومات لګي که نه لګي او دا واقعي مستحق دی او که نه دی او نو چې د الله په نوم یې د نسوګو غواړي بس ورکولی شي اوس زیاتره خو لکه زنانه هم ګرځي مونږ لیدلي دي نو دا لکه هم یاره چې دې له حکومت له پکار چې دې خلاف څه حرکت وکړي ځکه دا د عامو خلکو د وس کار نه دی بلکې د زمونږ پولیس دي دلته زمونږ بلاشه محکمې دي خفیه ادارې دي هغې له پکار دی چې دې خلکو خلاف اپریشن وکړي که هغه ملا دی که هغه امي دی که هغه زنانه دي او که هغه نارینه دي ځکه دې د لاسه خو د خلک تنګ دی او ځکه حقیقت دا دی چې فقر او غریبي ډېره زیاته ده که نه ډېره زیاته ده خو داسې خلک دي یا په کور کې بېګاله ډوډۍ نه خو هغه غریب چاته د ډېره شرم نه لاس نه شي نو چې کوم مستحق خلک دي غریبانان محروم دي او چې کوم غیر مستحق دي لکه زه به ته ویم زمونږ ملګری دی هغه ما ته قیصه وکړه چې یو زنانه وه به د سواتو پورې ګرځېدله سوال به یې کوو او ویل چې کله وفات شوه نو ویل د هغې سره په خزانه کې 10 لکه روپۍ پرتې وي او بیا په هغې باندې د نونو د زامنو لانجه وایي نونو ویل چې دا زمونږ دي او زامنو ویل چې دا زمونږ دي نو داسې پېښاور خلک هم پکې شته دی نو که داسې خلک وي نو هغې له به پیسې نه دي ورکول د هغې حوصله افزایي نه بلکې د هغې حوصله شکني پکار ٹھیک شو جي ډېره زیاته مننه کوو د مفتي محمد ابراهیم محمدي صاحب چې موږ ته دونه ګټور معلومات راکړه او زموږ دونه اوږدو سوالونو جوابونه راکړه قدرمنو انشاءالله بلې پیرې له به بیا راځو نورو سوالونو سره مفتي صاحب نه بیا ټایم الو تر هغه دمه پورې محمد شاهد خان له ورکړئ اجازت د لوی الله په امان